ګرانو دوستانو، تاسې د ناول په تیره برخه کې واورېدل چې عبدالواحد رنبیر له زندان آزاد کړ، او بیا مو واورېدل چې د رامنات او رکوتې د ناهیلو خبرو وروسته رکوتې رامنات رخصت کړ او هغه له ماما سره روانه شوه. دا چې نور څه پیښیږي راځئ په دې برخه کې واورو. د رکوتې ماما وویل: لورې ډېر ژڼ دې وکړ، اوس په بیړه کور ته ځه. اوس ځم ماما جان، یوازې یوه ټوټه پاتې ده. ښه ده زر کوه. د هغې ماما دا وویل او لږ وړاندې د یوې ونې لاندې کېناست. لږ ژڼ وروسته رکوتې او ماما یې د کور په لور روان شول او رامنات له ګڼو ونو څخه راووت. هغوی ته یې کتل. کله چې دوی له یوه پټي څخه تېر شول او کلي ته ننوتل، رامنات هم د خپل کلي په لور وخوځېد. د رامنات پلار ګوپیچند پر معمولي بزګر و. د هغه کلی د سیند پر غاړه و. په هغه 20 میله اوږده او 15 میله سورورو سمسوره سیمه کې و چې د سومنات درمسال ته وقف شوې وه. د سومنات درمسال ته دغسې سیمې د هندوستان د ډېرو ریاستونو راجګانو او نوابانو وربخلې وې. د ګولیار د راجا واکمنۍ پر دې سمسورې سیمې تش په نامه وه. اصلي واک د هغو مذهبي مشرانو په لاس کې و چې د سومنات د لوی مشر د نمایندګانو په حیث له بزګرانو څخه د مالیې ټولولو هر کال به د درمسال پالونکي په پلانو سپاره شول او وبوتل. د خلکو ته به یې مالیه راټوله کړه او بیرته به راستانه شول. د مالیې اندازه هم معلومه نه وه. د سومنات استازو خلک په دواړو لاسونو لوټل. که د چا د مالیې په ورکولو کې څه ناغېړي کوله، د هغه مال او څاروي به یې ضبط کړل او ورسره یې وړل به یې. د درمسال د پالونکي د هستوګنځي په وخت کې د هغوی پلان د خلکو په کښتونو کې آزاد څرېدل او د خلکو کښتونه به یې بربادول. 50-60 وسلوال کسان د لوی مذهبي پیشوا لخوا د دې سیمې لپاره ټاکل شوي وو چې د سومنات د پالونکي په یوه اشاره به یې هغه خلک چې د مالیې په ورکولو کې دوزړي وو ویرول او وهل به یې او یا به یې بېعزتۍ ته تیارول. د سومنات د پالونکي د زیاتېدونکي حرص او هوس څخه په تنګ راغلي د کلیو خلکو به تل هغه وختونه یادول چې د دوی نیکونو او پلرونو به د سومنات د مذهبي پیشوا پر ځای خپلو واکمنو ته مالیه ورکوله، او هغه دومره خوښ و چې هر کال به یې په خپله خوښه د سومنات لپاره په زرګونه روپۍ په خپله خوښه نظر کاوه. د رامنات پلار ګوپیچند په ځانګړې توګه د هغه وخت یادونه کوله او د دې سبب دا و چې پر دې سیمه د سومنات د پالونکي له واک څخه د مخه د ده د بابا په لاس یو بشپړ کلی و. خو چې کله سیمه د سومنات درمسال ته نظر شوه، نو د مالیې ټولوونکي پنډتانو د لوټ او شور له لاسه په څو کلونو کې مفلس شو، تر څو د ګوپیچند سترګې غړېدې. د هغه په واک کې یوازې یوه اندازه ځمکه پاتې وه. د خپل پلار او نیکه په څېر له بزګرانو څخه یوازې خپله روا برخه اخیستله. خو برهمنانو له دې خبرې سره سروکار نه درلود چې د ده عایدات څنګه دي. هغوی د دې خلکو له خولې څخه د لومړی تښتولو څخه ډډه نه کوله. د خپل عزت د ساتنې په خاطر ګوپیچند هر 2 او یا 3 کال د یوه ټوټې ځمکې په خرڅولو مجبورېده. د ټولو هندوانو په څېر د هم د سومنات درمسال لپاره د خپل سر په قربانولو دریغ نه کاوه او دا یې خپل فرض باله. خو هغه په دې خبره ډېر خوابدی کېده چې د زرګونو انسانانو د خولو او وینو قرباني د څو تنو د مثال پالو د عیش او عشرت سامان برابرولو ته وقف دی. د هغوی ظالمان، لوټماران او ډاکماران بلل. د سومنات پالونکي په داسې نامه یادول د مرګ له بلنې سره مترادف و. خو خلکو د ګوپیچند درناوی کاوه. هغه ډېر د سخي طبیعت خاوند و. که به د چا څاروي مړه شول او یا به یې فصل تباه شو، نو ده به ځمکه پلورله. د هغه له مرستې څخه به یې دریغ نه کاوه. که به درمسال پالونکي کوم بزګر د مالیې د نه ورکولو په تور سرتېرو ته حواله کړ، نو هغه به خپله وروستی تکیه ګوپیچند باله. په دغسې وضع کې د ګوپیچند هر ګام د بېوزلۍ په لور و. لوی زړه او د شتو کمیه یې ډېر اعصاب خراب کړي وو، خو خلکو د ده دغه بدخویي هم غوره ګڼله او مینه یې ورسره کوله. د هغه په وړاندې د سومنات د درمسال بت د نړۍ تر ټولو زیات د احترام وړ شی و او تر ټولو زیات د کرکې وړ هغه انسان و چې د سومنات د بت په نامه د مالیې ټولولو لپاره د دوی کلي ته ورتلل. همدغسې په څارویو کې چې څومره ده له غوایي سره مینه درلوده، تر هغې څو چنده یې له پیل څخه کرکه کوله. په خاص ډول هغه ورځې د ده د کرکه او نفرت تر مورګ واوښت چې
د درمسال پالونکي د دوی په کښتونو کې 8 پیلان خوشي کړي وو او په 3 ورځو کې د دوی تر نیمایي فصل زیات برباد کړ. خلکو پیل دیوتا باله، خو ګوپیچن ویل که د دیوتاګانو کار د فصلونو بربادول وي نو پیل تر ټولو لوی دیوتا دی. د کلي ټوکمارو او شوخو خلکو به کله راګیر کړه ورته ویل به چې بابا له پیل څخه د دومره کرکه پر څه ده. ګوپیچن به چې دا واورېدل له اختیاره به ووته ویل به بچو که ستاسو فصل تیار وي او پیلان یې پر خرطوم باندې غوبل کوي نو زه به بیا وګورم چې تاسو به هغه په کومه خوله دیوتا بولئ. په بګوان خدای سوګند چې زه خو پیل د دیوتا د سپېڅلې هستۍ او د بګوان نماینده څه چې په څارویو کې هم نه شمېرم. په شمال کې د محمود د لومړنیو حملو په سبب د هندوستان د راجګانو د پوځونو سره د دوی د پیلانو په باب هم خبرې تودې شوې. د خلکو په نظر د پیلانو اهمیت نور هم زیات شو. ګوپیچن چې د هغوی په اړه تر څه مودې خپله کرکه نه ښکاروله او د پیلانو په اړه یې د څه ویلو څخه ډډه کوله، خو چې د هندوستان د پرله پسې ماتو سره سره دا خبرې هم اورېدل کېدې چې په پلانۍ جګړه کې دښمن زموږ دومره پیلان نیولي دي او په پلانۍ جګړه کې پیلان وترحېدل او زموږ خپل پوځونه یې تر پښو لاندې کړل، نو د ګوپیچن اعصاب به بیا ورته خراب شول. هغه به زیاتره دا ویل په بګوان قسم دا پیلان به مونږ له پښو وغورځوي او بیا به مو پرېږدي. د دغه زناور سره له عقله تش دی دغه زناور سر له عقله تش دی او خدای د عقل په ځان پزه ورکړې ده. زموږ لپاره 2 مصیبتونه دي: سومنات د لوی پیشوا د پالونکو خېټې او د پیل پزه. رامنات د راتلونکي په باب له ګوپیچن سره اندېښنه وه. د ده تر ټولو لویه هیله دا وه چې رامنات سرتېری او پوځي شي او هغه د راجه په پوځ کې کوم لوی منصب ترلاسه کړي. نو دی به دغه سیمه پرېږدي او کوم بل ځای ته به لاړ شي. سومنات د پالونکو د چور او لوټ نه په امن وي. په هغه ورځو کې سرتېرو ته د پوځي زړورتیا په بدله کې لوی لوی جاګیرونه او ځمکې ورکول کېدلې. ګوپیچن هم په همدغې تمه خپل زوی 2 کاله یو مذهبي پیشوا ته د زده کړې لپاره پرېښود او بیا یې غشي ویشتلو، توره وهلو او د اس سپرلۍ د زده کولو لپاره وزګار پرېښود. په شاوخوا کلیو کې ډېرې داسې کسان وو چې ځوانۍ یې د راجګانو په پوځ کې په خدمت کې تېرې کړې. رامنات په هغوی ته ورتلو او د پوځي مهارتونو زده کړې یې ترې کولې. کلیوال لوبه په میلو کې غېږې نیولې. رامنات به هم په هغو کې برخه ورسره اخیسته. د ځوانۍ په پیل کې هغه د خپلې سیمې ډېر نامي پهلوانان څملولي وو. ګوپیچن د خپل بچي پر زور نازېده خو د هغه یو خوی یې هېڅ نه خوښېده، هغه دا چې رامنات له موسیقۍ او ساز او سرود سره ډېره مینه وه. د ده لپاره دا خبره تر کنځلې کمه نه وه چې زوی یې ښې سندرې وایي او ښې بدلې جوړوي. د رامنات بدلې ډېرې مشهورې وې. د شاوخوا شپنو هڅه کوله چې د ده بدلې د ده په نظم ووایي. روپوتي دغو سندرو د رامنات په لور ورماته کړې وه. د ګوپیچن 2 کښتونه د روپوتي د ماما د کښتونو سره پوله پر پوله وو. رامنات به کله کله د خپلو بزګرانو د مرستې لپاره ورتلو. یو ورځ یو بزګر ناروغ و. رامنات د هغه پر ځای یوې کلبې ته ولاړ. د روپوتي ماما په بل پټي کې ده ته نږدې کلبه کوله. رامنات ورو ورو له ځان سره بدله زمزمه کوله او بیا څو شېبې وروسته هغه له خپل چاپېریال څخه بې پروا په لوړ غږ سندره پورته کړه. د روپوتي ماما په شمول شاوخوا بزګران د هغه د خوندور غږ وزنګول. روپوتي ماما ته ډوډۍ راوړه. لږ ځنډ وروسته هغې هم د رامنات بدلو ته په مینه غوږ ونیو. د روپوتي ماما غږ پرې وکړ او ورته ویې ویل راځه یاره ډوډۍ وخوره. رامنات کلبه ودروله. ځواب یې ورکړ ډوډۍ مې خوړلې، که شړومبې وي نو درځم. هغه وویل راځه شړومبې ډېرې دي. رامنات کار پرېښود، ورغی هغه ته نږدې کېناست. روپوتي هغه ته یو جام ډک کړ. رامنات چې د شړومبو له څښلو وروسته تش جام ورته ونیو، دی ورته وویل نورې درکړم. د روپوتي ماما وویل وڅښه یاره شړومبې ډېرې دي، ستا غوندې ځوان سړي ته یو جام شړومبې څه دي. رامنات وویل ښه ده رایې کړه. روپوتي موسکی شو او بل جام یې ورکړ. د شړومبو له څښلو وروسته رامنات د روپوتي له ماما سره په یوه او بله موضوع خبرې اترې کولې او بیا جګ شو ولاړ. خو تر دې ډېرې تر سترګو لاندې د تورو غټو غټو سترګو خاوند نجلۍ تصویر نڅېده. تر څو ورځو پورې یې بیا روپوتي ونه لیده. یو سهار د سیند په غاړه لامبو وهلو وروسته جامې اغوستې چې څو ګامه لرې د ونو په منځ کې چا ورو ورو سندرې ویلې. دا د یوې نجلۍ زړه وړونکی غږ و او سندره هماغه وه چې رامنات په فصل کې د کار پر وخت ویله. سندرې ویونکې یوه ناره وکړه او بیا ناڅاپه چوپه شوه. لږ ځنډ وروسته یې بیا دوهمه مصره د سر
رامنات له الفاظ او څه له ځانه ورسره جوړ کړل او سندره یې یوه شړېدلې شکل جوړه کړه او پوره یې کړه. رامنات زړه نازړه اصلي سندره وویله. سندرغاړې بیا چوپه شوه. یوې نجلۍ څو څاروي وشړل او د ونو له منځه راووته. رامنات حیران هغې ته کتل. دا روپوتې وه. کله چې څارویو ته اوبه ورکړې او بیرته ستنه شوه نو رامنات لږ له جرأت نه کار واخیست. ویې ویل ګوره ته حق نه لرې چې زما سندره ګډه وډه کړې. ګوتې مخ ور واړه موسکی شو او بې له دې چې څه ووایي خپل څاروي یې وژغلول او په ژنګله کې ننوته. لږ ځنډ وروسته رامنات بیا د هغې د سندرې غږ واورېد. اوس هغې دواړه مصري ګډې وډې ویلې. دا یې پیل و خو 6 میاشتې وروسته د همدغه سیند په غاړه دواړو به له یو بل سره ځانونه د مینې په وعدو تړل. د هغه مهال و چې د سلطلج د سیند څخه پورې غاړې ته د سلطان محمود د بریاو په سبب د هندوستان ټولو راجګانو د راتلونکو خطرونو احساس کاوه. او خپل پوځي قوت یې زیاتاوه. د رامنات زیاتو همزولو د ګولیار په پوځ کې شامل شوي او تللي وو. د یوه پوځي په حیث د نامه ایستلو شوق د رامنات په زړه کې له پخوا څخه و. اوس د رکوتې د راتلونکي په باب د ارادې نورې هم اوچتې وي. خو د خپلې مور د اوږدې ناروغۍ په سبب هغه له کوره نه شو تلای. د رامنات مور تر 4 میاشتو پورې د مرګ او ژوند ترمنځ په کشمکش تېرولو وروسته مړه شوه او د هغې له مرګه 3 میاشتې وروسته رامنات په پوځ کې شامل شو. خو له تلو څخه وړاندې له رکوتې سره د ده وروستی لیدو د ده د خیالونو مهالونه راونړول. اوس دی د پلار د پخوانۍ هیلې د ترسره کولو لپاره روان و. رامنات چې له کوره تللی و 2 کاله یې تېر شول. په دې موده کې د محمود غزنوي د فتح سیلاب د ګنګا او جمنا ډاګونو ته مخ اړولې وه. د جنوب ختیځ هندوستان خلکو په لومړي سر کې دا ډاډ درلود چې د کنوج د لوی راجه تر قوماندې لاندې د نورو راجګانو متحد پوځ به وړاندې شي او د دښمن مخه به وګرځوي. خو د محمود ګړندېتوب د هغوی په زړونو کې دا اندېښنه راوچته کړه چې د دې لښکر د خوځېدو څخه د مخه به د غزني پوځونه د لارې ښارونه او کلاګانې لاندې کړي او کنوج او کلنجر ته به ورسیږي. او د متحراب برهمنانو پر دې باور درلود چې د وطن هر سپاهی به د دې سپېڅلي ښار تر دیوالونو لاندې ځان ووژني. خو دښمن به هغو سترو او شاندارو درمسالونو ته نږدې پرې نږدي چې له پیړیو را په دې خوا ټول واړه او لوی راجګان خرج ورکوي. له سرسوا څخه تر کلنجر او ګولیار پورې د هر درمسال پالونکي متحر او ساتي نارې اوچتې کړې وي. کله چې محمود غزنوي د سرسوا واکمن ته له ماتې ورکولو وروسته برن او لوري ته وړاندې ولاړ نو د متحره برهمنانو راجګانو ته کنځلې کولې او شاوخوا په ریاستونو کې تیت شول او له ولس څخه یې د متحره د دفاع لپاره د مالي او ځاني قربانۍ غوښتنه کوله. د نورو ریاستونو په څیر د ګولیار پر خلکو هم د متحره د مذهبي مشرانو کوپ او پریادونو اغیزه وکړه. په سلګونو ځوانان د متحره د ساتنې لپاره وخوځېدل او ولس د هغو رضاکارانو د مرستې لپاره په خلاص زړه چندې ورکړې. څو مذهبي مشران د ګوپیچند کلي ته هم ورغلل. هغوی د شاوخوا کلي وتلي مشران راټول کړل او د مرستو غوښتنه یې وکړه. د متحره د مذهبي مشرانو د خبرو اترو اغیزې لاندې ډېر ځوانان متحره ته تللو ته چمتو شول. خو چې د آسونو وسلې د برابرولو خبره را مخې ته شوه نو خلکو دا عذر وړاندې کړ چې په نږدې وخت کې د سمنات پالونکي د مالیې د راټولولو لپاره راځي او هغوی به چاته یوه ټنګه هم ونه بخي. که د هغوی ویره نه وای دلته هر سړی دې ته چمتو چې له خپلې ګېډې وسپموي. خو د متحره د ژغورلو لپاره د رضاکارو سره مرسته وکړې. د متحره د برخمنانو خلک پوهول چې سمنات د درمسال په ټولو ریاستونو کې ځمکې او جایداد لري او په هغو ځمکه ورکوونکي ډېر داسې دي چې په خپله ټوله شتمني د متحره د سپېڅلي ښار د دفاع لپاره ورکړي. د سمنات درمسال له دې ځایه په سلګونه میله لرې دی، ځکه خو د هغې ساتونکي د محمود غزنوي څخه څه اندېښنه نه لري. خو متحره ته د محمود غزنوي په رسېدو کې ځنډ نه راځي. که موږ په متحره د دښمن غاښ ورمات نه کړل نو هغه ورځ لرې نه ده چې د هغوی آسونه په دې کلیو کې منډې وهي. ګوپیچند د همدې برخمنانو په ملاتړ خبرې وکړې. ویې ویل ورونو، د دښمن په لاره کې متحره زموږ تر ټولو لوی مورچل دی. د متحره ماته به د هندو دین ماته وي. که د سمنات پالونکي دومره بې حسه شوي وي چې دښمن د جمنا او ګنګا پر خاوره وویني هم په خوښ نه راځي. موږ باید د هغوی پروا ونه کړو. کله چې هغوی راشي موږ به ورته ووایو چې تر څو زموږ خپل ازادي په خطر کې ده تاسو ته خرج نشو درکولی. موږ به له خپل راجه څخه هیله وکړو چې خپلو خلکو ته پر موږ ظلم او تیري اجازه ورنه کړي. چې
زموږ د وینو اوښکو هغو خلکو ته پر موږ د ظلم او تیري اجازه ورنه کړي چې زموږ د وینو اوښکو په حاصل یې خېټې پړسېدلې دي. که راجه زموږ کړیکې او فریاد وانه ورېد نو موږ به د ځان د دفاع په خپله وکړو. د متحره مذهبي مشرانو که د ځانونو لپاره غوښتې نو موږ به خامخا ورته ویل چې موږ د سمنات رعیت یو او له موږ سره ستاسو لپاره یوه ټنګه هم نشته. خو اوس که زه د متحره د ساتنې لپاره د خپلې ټولې شتمنۍ قربانولو ته چمتو یم نو زما د دې قربانۍ هدف د هندو مذهب د ناموس او د خپلې ازادۍ د عزت ساتنه ده. د سمنات د پالونکو په اړه د زیاتو خلکو احساساتو د کوپیچن څخه توپیر نه درلود، خو په داسې ډک مجلس کې د برالا جرأت یوازې ګوپیچن کولای شوی. د ګوپیچن له وینا وروسته خلکو له کورونو څخه پیسې او غلې راوړې او د متحره د مذهبي مشرانو په پښو کې انبار کړي. ښځو خپلې ګاڼې لرې کړې او دوی ته یې وړاندې کړې. ګوپیچن چې خپله غلا پلورلې وه او د سمنات د درمسال لپاره یې څومره پیسې ټولې کړې هغه یې ټولې د متحره د دفاع لپاره ورکړې. په دې سربیره په کور کې د ده د مېرمنې زیو ور پروت و او د ده په دا ارزو وه چې دغه زیور به په یوه ورځ د ده د زوی ناوې اغوندي. خو ده د کلي تر نورو خلکو د وړاندې کېدو په دود هغه ګاڼه هم ټول د متحره برخمنانو ته راوړه. د دې وروسته ګوپیچن د دې هیات سره د سیمې دوره وکړه. د هندوستان د نورو د مرمسالونو په څېر د متحره د مندرونو پالونکي هم د سمنات له اعتبار او نفوذ سره ضد او حس درلود. هغوی د ګوپیچن په څېر د بېباکه کسانو څخه پوره ګټه اخیسته او د سمنات د پالونکي په خلاف کومې خبرې چې دوی په خپله نشوای کولی هغه یې د ګوپیچن له خولې وایستلې. د ګوپیچن د لمسون لپاره دوی ته همدومره ویل بس و چې په دې زمانه کې داسې سپینګوی او رښتینی سړی غنیمت دی. ګوپیچن غوښتل په هره وینا کې د خپلې رښتینولۍ او زړورتیا یو نوی ثبوت وړاندې کړي. د ځینو کلیو پر خلکو د ګوپیچن خبرې ښې نه لګېدې او هغه به یې ګواښه، خو د خپل هر اعتراض کوونکي ته ځواب ورکوه چې ته بې زړه او زه بې زړه او بې همته نه یم. هر اعتراض کوونکي ته دا ځواب ورکوه چې ته بې زړه او زه بې زړه او بې همته نه یم. تر 20 ورځو پورې د متحره د برهمنانو هیات په دې سیمه کې د پاتې مال او شتو پر ټولولو برسېره د متحره د ساتنې لپاره 1000 تنه جنګیالي رضاکاران هم استولي وو. د دې هیاتونو له تلو څخه یوه میاشت وروسته چې کله د سمنات پالونکي د خرج ټولولو لپاره د سیمې ته راغلل هغوی د سیمې خلکو ته د عام بغاوت نښې ولیدې. د ګولیار راجه ته یې شکایت وکړ. راجه خپل یو وزیر د پوښتنې او پلټنې لپاره راواسته. وزیر د وضع احوال واخیست او بیا یې راجه ته راپور ورکړ چې خلکو غلطي خامخا کړې وه، خو نیت یې بد نه و. خو بیا یې هم هغوی وګواښل چې که یې د سمنات د خرج په ورکولو کې غفلت وکړ نو حکومت به دوی ته د سزا ورکولو په خاطر د سمنات د پالونکو د مرسته کوي. په دې کال دوی سره هیڅ نه و پاتې شوي ځکه خو یې معاف کول پکار و. راجه د پالونکو د خوښۍ لپاره د خپلې خزانې څخه یو مناسب مبلغ ورکړ. دا د سیمې د مالي پیسو څخه لږې نه وي، خو د سمنات د بامړانو له نظره دا جرأت د بخښلو وړ نه و چې بیرته ستنېدل خپلو څو ملګرو ته چې مشوره ورکړه چې تاسو همدلته پاتې شئ، زموږ پر خلاف د متحوا د برهمنانو د پروپاګند اغېزو په لرې کولو کې زیار وباسئ. د دې پیښو څخه څو ورځې وروسته د سیمې خلکو دا خبر واورېد چې د سلطان محمود د پوځونو د بردان او مهابند نه فتح کولو څخه وروسته متحره کلا بنده کړې ده. بیا یوه ورځ دا خبر هم راغی چې سلطان متحره ونیوله. د دې خبر په اورېدو تر ټولو زیات ګوپیچن خفه شو. د سمنات هغه پالونکي چې تر اوسه په دې سیمه کې و د هرکلي خلکو ته یې دا ویل چې د متحره برهمنانو د سمنات دیوتا ناراضه کړی و او اوس د دې ګناه سزا ګالي. د سمنات دیوتا هر هغه سړي ته سزا ورکوي چې له ده څخه یې نورو دیوتاګانو ته مخ اړولی وي. اوس به هغه د رمسال ټول بربادیږي او هغه بوتان به ټول ماتیږي چې پالونکي د سمنات پالونکي عزت نه کوي او چې د کومو ریاستونو راجګانو زموږ له ځمکو څخه د خپلو پوځي ضرورتونو پوره کولو لپاره چنده ټوله کړې ده او یا یې د کوم بل د رمسال پالونکي ته چندې د خیرات د ټولولو اجازه ورکړې ده، هغوی ټولو انجام به ډېر خراب وي. اوس د دې هېواد د ژغورنه په دې کې ده چې د ټولو ریاستونو واکمن او خلک ټولو د رمسالونو مذهبي مشران پنډتان او پالونکي د سمنات درناوي ته سرونه ټیټ کړي. د داسې خبرو په اورېدو د سیمې خلک له ګوپیچن سره د هم نظره شوي وو. بیرته توبهګار شول. زیاترو خپله غوسه شوي دیوتا د خوښۍ ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلورل او د سمنات پالونکو ته یې نذرانه ورکول.
او کوم چې لږ زیات سرتمبه وو هغوی د کوروش د راج له ماتې وروسته توبه وکړه. ګوپیچند پر خپل دریځ ولاړ و، خو اوس له ده سره ملاتړ کوونکي نه وو. هغو خلکو چې د ده جرأت او زړورتوب ستایه اوس ورسره د خبرو کولو څخه وېرېدل. د خلکو د پوهولو هڅه کوله چې انسان د یو بل دښمن کیدای شي، خو د خدای د بګوان نماینده دیوتا د یو بل دښمن نشي کیدای. دا کله کیدای شي چې د سومنات پالونکي له موږ څخه خفه وي او د سومنات د دیوتا بت له متحرامو هابن کنوج او اس له درمسالونو څخه بدل واخلي. زموږ د قربانۍ هدف په هغو ښارونو کې د بګوان دیوتاګانو درمسالونو او د هغوی د بتانو ساتنه او دفاع وه. زه د دې خبرې منلو ته تیار نه یم چې د سومنات د دیوتا زموږ څخه د خوشحاله کېدو پر ځای راڅخه خفه شوی وي. زموږ د ماتې سبب زموږ د واکمنو بې همتي او مختلفو درمسالونو پالونکو د خپلمنځي کینې او دښمنۍ څخه پرته بل څه نه دي. خو اوس څوک د ګوپیچند خبرو اورېدو ته تیار نه وو. د کلي ښځو خپل مېړونه له هغه سره له خبرو اترو څخه ایسارول. تنکي ځوانان به چې د ده پر کنځلو خندېدل، اوس به یې په هره خبره کې ورلوېدل او ګواښلو به یې، او بوډاګانو به پوهاوه چې وروره نور د ژبې ته قبضه واچوه. ستا پر خلاف د سومنات تر مذهبي پیشوا پورې شکایت رسېدلی دی. موږ ویرېږو چې ستا په سبب پر موږ ټولو عذاب را نشي. د مطهره د ساتنې لپاره ځینې تللي کسان چې کور او کلي یې پرېښي او نیول شوي او بندیان وو، د هغوی خپلوانو او دوستانو د هغوی د بربادۍ پړه په ګوپیچند ور اچوله. کوم کسان چې ژوندي راستون شوي وو هغوی هم له ګوپیچند څخه لرې ګرځېدل. په دې وجه کې د کلي هر سړي څخه د ګوپیچند کرکه او حقارت له حد څخه اوښتی و. اوس هغه په ډېره ناکرارۍ د رامنات د راتلو انتظار کا. ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د لوی الله په امان.